دا ځل مې سلامونه د ګرش ولسوالۍ څخه در واخلئ. واه واه ماشاءالله ماشاءالله، تاسې وګورئ څومره خوندور ښکاري. دا زمونږ د هلمند مایان دي. ماشاءالله دا څومره وزن لري ده. تا ویل چې د ژوندي مایان دي، هغه چیرې دي؟ ژوندي مایان دغه په دغه لاره هرات ته ځي، که نیمروز ته ځي او که فراه ته ځي. تازه مایان دي او زما لپاره جالبه دا دی چې د دکان په منځ کې ورته حوض یې جوړ کړی دی. لږګا په د رود سیند پر غاړه باندې. نه ډریور ښه و که ډریوري ښه وه؟ نه ډریوري ښه وه. ماشاءالله څومره خوندور مایان به یې دا و. دا شیرمایه وه؟ و شیرمایه و. څومره وخت کې پاخه شول؟ دا په 15 دقیقې پاخه شو. مایان دې وخوري ولاړ. شه دا په څو کیلو وي؟ 15 کیلو به یې و؟ د هلمند مایان بیا تنها دي، د ګرشت بیا تنها دي. رښتیا راته ووایه چې خوندور دی که نه دی؟ خوندور دی جي صاحب. نو تا خو خوړلی نه دي، نو څنګه وایي چې خوندور دی؟ او هلته به سرور هلته به جلالاباد خلک د کابل د هرات ټوله خلک ته راځي. نو تاسو ته کړی شینواري کړی چې ورته وایي وریته ورته وایي لړلې ورته وایي دا کړیان درکول کېږي. په لښکرګاه کې 2 رقم مایع خرڅېږي، په ګریس کې 10 رقم مایع. هله شومړې ده پیدا شولې مجاهده راشه. شومړې ده دي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. دا ځل مې سلامونه د ګرش ولسوالۍ څخه در واخلئ. ګرش ولسوالۍ د هلمند هغه مشهوره ولسوالۍ ده چې څوک په دغه لاره مزل کوي نو حتمن په دغه بازار کې به یو سټی کوي، دمه به کوي او دلته به د دغه جنتي وطن له منظرو نه خوند اخلي. د شپې څو بجې دي؟ ته خو اول ساعت وګوره څو بجې دي. صبر وکړئ صبر. د شپې تقریبا چې 12 نیمې بجې دي. وګورئ ښه دلته خیمه دا دی، ها درته ښکاري به 12 نیمې بجې دي او موږ راغلو دلته او دغه ځوانان دلته وو او مایان دي دلته تازه تازه. مجاهد دغسې راواوړه او دغه مایان هم درنو ملګرو ته وښیه. دا زمونږ د هلمند مایان دي. دا به د هلمند یو دا د هلمند مایان دی او دغه ملګری چې دی د هرات نه چې راتللو دی ما ته دا ویلي و چې ډوډۍ به خورو او په ګرش ولسوالۍ کې به خورو، په ګرش بازار کې به خورو او چې در باندې خورم تازه مایان در باندې خورم. هغه تازه مایان به همدا و. هغه تازه مایان. ها تا ویل چې د ژوندي مایان دي، هغه چیرې دي؟ ژوندي مایان دغه ښه ته راځه هملته ورشو. ته مجاهد راشه لږ شاندې. سلام علیکم. وروشئ جوړې تکړی ستاسې بنډار خو مې در خراب نه کوي؟ ښه خواست دی انشاءالله چې ښه هغه مایان دغه دي. ښه درنو ملګرو مایان وګورئ. دا خو دلته اوس څنګه ورته ووایو چې دې خوا ته راشي چې عکاسي درته کوو؟ په خبره یې پوهېږي ورسره؟ دې ته ورته لږ دې خوا ته راشي عکاسي ورته کوو. ښه دا ژوندی دی ماشاءالله. دا څومره وزن لري ده؟ تاسې تعلیم یافته دي خوځېدم نه. اخر کې ما خپله ور ورته وم یوبال دی چې د اوبو نه راوباسو. تو بیا ورته دلته راشه، ورته دلته لږ راشه خبرې کوو در سره. دا تاسې لکه تعلیم یافته کړي دي که څنګه چل دی بیخي ورته؟ دا په څو کیلو وي؟ 15 کیلو به یې و. ښه بیداره مایي خو دی اوه ځان ور پرېږده چې لاړ شي نورو ملګرو سره یو ځای شي. درنو ملګرو دا نو په ګرش ولسوالۍ کې تازه مایان دي او زما لپاره جالبه دا دی چې د دکان په منځ کې ورته حوض یې جوړ کړی دی او تازه مایان راوړي او دې کې وراچوي. بیا دلته زموږ مشتریان وایي وبښئ زموږ هیوادوال راځي زموږ هیوادوال راځي او د دغه مایانو نه بیا انتخاب کوي او اخلي. موږ 3 کسان یو او 3 کیلو مایان هم ورته ویلي اول کې چې ریټ را سره کوو نو ګزاره نه وکړي. کله چې پوه شو چې دوی میلمانه دي او د لرې ولایت د جلال آباد نه راغلي دي نو بیا یې راسره ګزاره مو کړله او هغه مایان هم اوس راته ښه پخوي. د هلمند خلک د کندهار خلک په ټوله کې دغه سمت خلک چې دي دوی نو پښتانه دي او بیا میلمه پاله دي، میلمه دوسته دي. دلته چې د شپې په نیمه شپه راځي او که د ورځې راځي نو ستا قدر و عزت به ښه پرېمانه کېږي. 2-3 خبرې سره کوم ستاسې اجازه ده؟ ستاسې بنډار در خراب نه کړم. ښه خواست دی انشاءالله چې نوم مبارک دی صاحب؟ محمد تکی. محمد تکی د کوم ځای؟ د ګریش. د ګریش ولسوالۍ. دلته د کوم کلي؟ د وبازان کلي. د وبازانو د کلي. څنګه دی د ګریش بازار د ورځې څنګه دی؟ ګرم دی؟ بیخي خوندور ګرم دی او شاوا ده. ها
او خلک ورته راځي د لرې ولایتونو نه د سیل لپاره د چکر ساره لپاره پورې خلاص دی در سره پورې او دغسې چې اوس تیس راځي بس یو ځي یو راځي یو ځي یو راځي ښه او دلته به داسې میلمانه هم راځي چې نه یوازې د افغانستان د نورو هیوادونو به راځي دلته به چکر وي بیرته به درومي تا لیدلي دي کله خپله یار راځي هر وخت راځي هغه مونږ چې دلې دوکاندار دغه دوکان ما دی ښه دغه ستا دی دغه زما دی. بیا خو موږ سره ګزاره ډېره کړې نو دغه نمبرونه زموږ دي دغه زما نوم دی ښه مسؤل سید احمد قادري او بل ورسره چیرې دی نوم په بل نشته دی محمد تقي کومه دی دا ګوره ښه استاد محمد صادق نه دلته ګوره زما نوم ستا او محمد تقي ماهي بزي او بالکل هغه مشهور نوم د دې دی پکې اوس زموږ لپاره میان څنګه دي تازه وو تازه دي شپه نه دي پر تېر سوی نن راغلی دي ښه یو خبره ته وکړم ګوره که چېرته میان دي تازه نه وو او خوند یې رانه که بیا به نه خفه کېږي بیا به په میډیا کې وایو او که خوند یې راکړه راته نو ته خو پوهېږي نو بیا به ورته ښه اعلانات هم کوو چې تر څو په دغه لاره هرات ته ځي که نیمروز ته ځي او که فراه ته ځي نو دغلته یو سټې وکړي دلته ودرېږي او له تاسې میان وخوري قربان سم الله دې عزت او یو خبره ذهن ته مې بل هم ګرځي که یو څوک پیسې ونه لري او د میانو شوق لري هغه به بیا څنګه کېږي هغه اجازه ورکړم زه اختیار مل سي ښه شی دې وکړي بس اولاد دي سي ما وای اجازه ورکوي چې بالا بیغمه دې اولاد سي بېغمه دې ولاړ چې میان دې نه خوري مایان دې وخوري اولاد ښه چې پیسې نه یې خدای دې مل سي مشکل نشته دی یو ورځ کندهار ته تللی وم هلته دغه د ارغنداب ولسوالۍ ته لاړم موږ نو یوازې نه وم زه د 15 کسان وو یو باغ ته ننوتو د انارو باغ و انارو باغ ته ننوتو ما ورته وکړو مالې کاکا یو څو انار راته راکړه زموږ مالې میلمانه دي او خورو یې وایي دلې راسئ وایي چې کله خوا ته ورغلو ما ته وایي چې څه شی وی ته ما ورته ویل مالې انار راکړه دلته خورو وایي دلته یې خورئ مالیا داسې عجبه غوندې خبرې وکړه وایي ورسئ یعنې موږ ته دا اجازه راکړه چې پکې وګرځئ چې کوم باغ ستا خوښي کومه دانه ستا خوښي هغه وخورئ نو زما لپاره دا ډېر جالب و 15 کسانو د میلمستیا نه یې پېژنې نه دې کله لیدلی دی او ته ورته چې ورشئ وخورئ چې څه دې خوښ یې که نه دا د کندهار د خلکو د ارزګان د خلکو د غزني د خلکو د هلمند د خلکو هغه اخلاص ښایي چې دوی لري نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې اترې کوم دې سره یو دوه خبرې وکړم ستا دوکان چیرې دی ما دوکان په هلمند کې دی هلمند کې چیرې دی لښکرګاه په د رود سیند پر غاړه باندې ها د رود پر غاړه باندې چیش دوکان دی د مایان په شان مون مایان خرڅواله ته اوس بیا موږ وروسته ایران سره مایان ازي بیا موږ وروړو ته هلمند ته برای بیا د زوی مټروان دی برای بیا تر ستړي د ایران سره بیا موږ ته لښکای خرڅو بل د هغه مایان نه لرو د هلمند هغه دی باغ مایان دی بس هغه ژوندۍ مو راوړو او دا کراس مایان دی ژوندۍ دی بیا موږ راوړو بیا ژوندۍ مو خرڅواله ته موږ ما وزن لرو ولا ته شغټ مارکیټ دی غټ فساد بس دغه مارکیټ غټ دی ولا ته بس ورو ته جلاباد خل د کابل د هرات ټول خلک ترازي ایمن مایان بیا تنادي د ګرشت بیا تنادي کوم یو خوندور دی زمرد په خوندور دی ډیر دا چی شوی موږ درې سره نیوالان نه اوس به سمه خبره کوئ بالشرګاه دا چی شوی دی دلته بالشرګاه کې 2 رقم مایع خرڅي پګریس کلاس رقم مایع کوم یو خشو مایع ورته ګر دا مزینه ده د ګرشت مزینه تنه ده مون مزینه تنه ده زما سوال دا دی چې کوم مایع خوندور دی چې ځان ته ډوډۍ وخورم دا کراس مایع خوندور دا خوندور دی بس بیا نو هغه د لښکرګاه دی ویلی هغه خبره د بیرته در واخله دې خوندور یا دا کراس کاغذ مایع نه بده نه میاندي دا کله تم نه میاندي کاغذ تم نه دا کراس دی کې جوړه نشته کدی خرڅیم دا شمایع دي دا د ایمن مایع دي دا لکه د مایع نو براوزو د هلمند په خوړو غږیږي البته وبخه هلمند دغه قومي خواړه څه دي مثلا اوس که تاسې شینوار ته لاړ شئ زموږ هلته نو تاسو ته کړی شینواري کړی چې ورته وایي وریته ورته وایي لړلې ورته وایي دا کړیان درکول کېږي که ته خوست ته لاړ شې هلته تا ته ډنډکی درکوي که ته درینور پر لاړ شې هلته د درینور پنیر ته خوړلی شي او نور ولایتونو ته لاړ شي اوس اپلو د کندوز ته لاړ شي کندوز کباب ته درکوي د هلمند د خلکو دغه قومي خواړه څه دي چې ډېرې خلک خوښوي هغه کباب چرګ خوښوي
چرګ او کباب خو او کباب چرګ ما یو څه اورېدلي وو چې د دې چې شړومبې ډېرې خوندورې جوړې چې رښتیا او شلومبې او ډېر خوندورې شلومبې نو چیرې دې اوس نسته راځي دلته دی غوا لري خپل غوا لري چې بس یا اوس د شپې 12 بجې غواړم شته هغه پیدا کیږي دا رسېږي ښه او د پښتنو ډېرې ته راغلی حتمن به پیدا کېږي ښه ډېره مننه خوشحاله شوم چې خبرې اترې مو سره وکړلې او دا به زما یاد وي چې زه ګرشت ته تللی وم هلته د نیمې شپې چېرته به راسره ولاړ شي چېرته ولاړ شو هلمند ته به بیا هلته ورور په د لښکار ته هلته به څه وکړو هلته به میانه به درکړم هلته به ښځې ورور کوټه ځای سته هلته مېلماني به درکړم ورور پر هغه داسې لاندې راووځې ولاړ به سي راسره نو هغه لښکرګاه کوم پلو دی هغه بیا خواته دی هغه ولایت دی دا ولسوالي ده ښه موږ په ولسوالۍ اوس ور تېرېږو ولایت ته نه ورځو یا ولایت په هغه خواته دی ولسوالي ده کاته خرابه ده باید ولاړ شو هلته ونه باید ولاړ شو ولایت دغه سړک باندې چې دی وا. نیم ساعت لار دی نیم ساعت دا سیده موټر نیم ساعت لار پېشته ها. بالام نه دی ښه رسېږي خیر ښه ډمبر دی موږ دا بیا چې زه دا مایل له کوره بیرته تاسو ته ورته راځم صحیح دی چې هغه ملګري رانه پټې ونه خوري او زه دا ګورم یو ځل ښه دا بوټان به پرېږدم دا چپړې به واچو تاسو ورته چمپلانې بولئ او تاسې چمپلان بولئ موږ یې چپړې بولو او درنو ملګرو زموږ مایان به څنګه شوي وي څنګه شو استاده مایان پاخه شول تر وباسه که نه چې ویې ګورو ماشاءالله څومره خوندور مایان به یې دا و دا شیرمایه و او شرمایو څومره وخت کې پاخه شول دا په 15 دقیقې پخه شو 15 دقیقو کې او تی خپل هم کله کله خوري او دا دی اوس وچ پاخه کړ کنه د سه لکشانتي هغه غوندي میانه پخه شوی نه پاخه شوې دي او زما خوښ خوخيږي کنه دا موش دی ان شاء الله ښه او ښه زه نو اوس به ورسره ګورو او دا څه دی دا هم شرمایه دی ښه مالک دا شیرمایه زوی دی او زوی دی که یا دا مایه دی دا مایه دی زوی نه ښه اوس رښتیا راته ووایه چې خوندور دی که نه دی خوندور دی جسا نو تا خو خوړلی نه دي نو څنګه وایي خوندور موږ ته معلومیږي ښه تازه و که نه تازه و تازه او یو خبره بله دې کې اوس موږ چې چرګه لال نه شي همداسې مړ شي که نه هغه ته وایي مردار دی دا خو مردار نه راځي دا څنګه کېږي دا مردار مایه د سر حلال دی جسا د سره څخه حلال دی او ښه اسلام اجازه کړې ده چې مایه دې پیدا کوو ما ست خورئ او هغه د چاکو حلال ګ سره پر بغل ګ سره ستا ښه او ښه ډېره مننه اوس بیا وګورو که خوندور و وینې سو خو ډېره ښه خبره ده که خوندور نه و بس ټولې دنیا ته دې ښکاره کوم چې دې سم مایه نه دي راکړي سمه ده په دوار صحیح دی ته راځه که نه جمشید ملکزی وی جمشید وردک صاحب ته راځه او خپل موټر خوا کې ودرېږو درنو ملګرو دې موټر ته ځکه راغلم چې موږ هرات ته فقط دې موټر پسې تللي وو دا موټر تقریبا 2 میاشتې وړاندې موږ په امریکا کې اخیستی وو او امریکا کې دا و په لار را روان او اوس راورسېدو نو موږ هم ورغلي دا موټر هم ځان سره واخیستو او راغلو او دغه موټر د حارث سهیل بارګین له لوري اخیستل شوی هلته حارث سهیل په ننګرهار کې دی او ډېر ښه موټر دی او ټول ناوارده موټر په جلال آباد کې چې دي هغو سره دي نو که تاسې هم غواړئ چې موټر واخلئ نو حارث سهیل بارګین ته ورشئ هلته حاجي صاحب واصل صافی ستاسې په خدمت کې دی نو څنګه و د موټر مزل څنګه و موټر مزال خو بیخي ښه مزال و ښه مزل یې وکړو که نه او ګرش ته راورسېدلو ګرش ته ورسېدلو. او تا راسره یو وعده کړې وه چې هلمند در باندې ګورم څنګه ډریور یې ښه ها ډرایور یې ښه و ډریور یې ښه و نه ډریور ښه و که ډریوري ښه وه نه ډرایوري ښه و که نه ډریور ښه و تا خو لا ورسره ورځ شپه نه ده تېره کړې څنګه ته پوه شولې چې ښه و چندان سړی نه دی ګوره ښه دی زما کیمرامین هم دی چاته وایم نه خو چندان سړی نه دی تیز دی تیز زما زړه چولی دی نه ښه موټر روان دی 130 140 کې راخوش یو څنګه ښه موټر روان دی نو ملګرو هغه تیار کړی دی ته راځه دغه خواړه خورو د خیره سره مسالې هم بیا اچولې ده واه واه ماشاءالله ماشاءالله تاسې وګورئ څومره خوندور ښکاري انشاءالله چې خوندور به ځکه یي چې د هیواد اوبه یې څښلي دي او بېرته په هیواد کې روزل شوي دي تاسې ورځئ هلته ورځو ښه مجاهد وایي دغسې ناشته امریکا څه چې کاناډا کې هم نه پیدا کېږي همداسې ده که نه بیخي 100% کې سره موافقه یم چې اله شمړې ده پیدا شولې مجاهده راشه شمړې ده دي حاجي صاحب تاسې موږ سره ډوډۍ نه خورئ راځئ ته همالته کیمرامیني کوه موږ به ډوډۍ هم خورو او بیا به کیسې کوو
چې تا ته بیا وایو چې څنګه دی خوندور دی کنه صحیح دی ها مجاهده میان دغه ځینې ځان ته ونیسه واده پاخه که ورباندې څومره خوندور میان دی ژوندي بس راشئ او دغسې کې ژوندي میان واخلئ او مونږ غوندې دلته پې پاخه کړئ او ویې خورئ او ډېر ارزان هم دي دا 250 افغانۍ کیلو موږ ته راکړی درنو ملګرو 250 افغانۍ یعنې پخول د دې زحمت دلته پالل نو دا ټول په 250 افغانۍ ډېر ارزانه دي او خوندور به هم وي او زه چې شی وخورم دې نه اول وی چکنی نشته دی ډېره مننه ملګرو چې راسره راسئ موږ به ډوډۍ وخورو بیا به کیسې کوو صحیح دی سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې